ای زما خو خدایا سوال درته کوم ستا هغه یو بنده راکا. ملګرو عدنان هغه پخپله ځان مړ کو د دې فاني دنیا نه لاړو، خو کم د مینې محبت کمې قیسې چې په سوشل میډیا شروع وي نو کله چې د مور او پلار بیان یې راغی نو هغه هم ختمې شوې، ځکه چې هغه واقع داسې نه وه لکه خلکو چې ورله کم رنګ ورکړی و. داسې چل شوی و دا کم خلکو به چې ویل د ترور په لور باندې مین دی، نو کله چې د ورور هغه انټرویو راله په هغې کې هم هغه ورور یې ویل چې آیا داسې څه واقع نشته چې د ده په ترور په لور یا څه د ترور لور یې وی خوښه وه هغه له مونږ وکړه او واده چې کوم دی هغه هم د دې نږدې و. د هغې نه پس د دې د پلار ویډیو راغله، پلار یې هم دغه بیان ورکو، د هغې نه پس د مور یې هم بیان راغی او هغې هم دا بیان ورکو. مور یې دا ریکویسټ هم خلکو ته وکړو چې دې سره د جینکو تصویران مه لګوئ، چې آیا دغه څه واقع نه وه او دې ته پیاسې فضول هغه ګناه یا څه مه رسوئ، ځکه چې د جینۍ سره د مینې محبت قیصه نه وه. وایي دا چې کله د کور نه وتو نو د خپل وراره هغه یې رانږدې کو او ورته یې ویل چې نن زما او ستا چې کوم دی اخري ملاقات دی او بیا لاړو. وایي موږ هم نه یو خبر چې آیا دا د څه د وجې نه داسې حرکت کړی دی او ځان یې وژلی دی. بس الله تعالی دې کور والا ته د زړه صبر ورکړي او الله تعالی دې هغې ته جنت الفردوس نصیب کړي. کم خاندان چې دی په هغه باندې دا وخت ډېر زیات غم دی نو غم د نور نه سیوا کول غواړو. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.